بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ټولو محصلانو ته. خدای دې وکړي چې جوړ او صحتمند واوسئ. د نن ورځې درس ته په وده او انکشاف باندې مؤثر عوامل چې په دوه ډوله دي، داخلي یا دروني عوامل، بیروني یا خارجي عوامل. چې په داخلي عواملو کې وراثت او غدوات شاملېږي، او په بیروني عواملو کې طبعی محیط چې آب و هوا او تغذیه شاملېږي، او همدارنګه اجتماعي محیط ده چې افراد دي، اشخاص دي، او همدارنګه همزولي دي چې په وده باندې خپل اساسي رول لري. په دروني عواملو کې غدوات هم خپل تاثیر لري، که چیرې دغه غدوات چې د جملې څخه اپیفیز، تایراید، پاراتایراید او هیپوفیز ده، که چیرې د حد نه ترشح سي نو دا هم په وده باندې خپل اغیزه لري. وراثت چې ده دا د بیولوژیکي او زیستي ځانګړتیاو له جملې څخه ده چې له پلار او مور څخه اولادونو ته انتقالیږي. د وراثت په تعیین کې ژنونه او کروموزوم اساسي نقش لري، چې 23 کروموزومه د پلار طرف نه او 23 کروموزومه د مور طرف نه د ژوندي موجود دغه سلول یا تخمک منځته راوړي. راځو ملګرو کروموزوم ته، چې کروموزوم څه ته وایي. دا د سلول رشته‌یي ساختار څخه عبارت ده چې ژنتیکي اطلاعات مختلفو موجودات ته د ژن په قالب کې حمل کوي، چې په دوه ډوله ده، کروما او زوما. کروما یعنی رنگ او زوما یعنی بدن، چې اول ځل په 1800 میلادي کال کې دا کروموزوم بدون د شناخت او بدون ځانګړتیا څخه لاسته راغی یا وپېژندل شو، او بالاخره په 1900 میلادي کال کې د توماس هاند مورګان له طرف نه د اطلاعاتو یا معلوماتو او د ځانګړتیاو څخه وپېژندل شو. راځو بلې موضوع ته چې د تولد څخه مخکې یا د زیږون څخه مخکې مراحل، یعنې مخکې له دې چې ماشوم دنیا ته راسي، ماشوم باید د مور په ګېډه کې دغه 3 مراحل تیر کړي، چې دغه مراحل چې دي 280 ورځې یا د القا نه تر زیږونه پورې 266 ورځې دوام لري. چې اوله مرحله ده زایګوت مرحله ده، چې د القا نه تر 3 هفتې پورې شاملېږي، 14 ورځې دوام کوي، چې په دې مرحله کې دا ژوندی موجود د رحم په دیوال باندې ځان سریښوي، چې وروسته د مورولا د حجرې په نامو چې تبدیلیږي. او همدارنګه په دې مرحله کې د مور ارتباط د ماشوم سره د تغذیې لپاره زمینه مساعدېږي، او دغه مرحلې ځانګړتیا چې ده د سلولونو سره تقسیم بندي ده. او همدارنګه دوه مرحله د رویاني مرحله ده، چې د 2 تر 8 هفتې پورې ادامه لري. په دې مرحله کې مهم اعضاوي او فیزیولوژیک سیستم مشخص کیږي، او همدارنګه د ویژګي یا ځانګړتیا د عصبي سیستم سره وده یا انکشاف ده. نو دغه د ماشوم لپاره یو اساسي مرحله ده. همدارنګه په دې مرحله کې سر نسبت نورو اعضاو ته لوی ده، ځکه چې وده له سر نه پښو ته ځي وده کوي. همدارنګه د آخري مرحله چې ده د جنیني مرحله ده، چې د 8 هفتې نه تر زیږونه پورې ادامه لري. په دې مرحله کې د هډوکو تقسیم بندي یا جوړښت ده، او همدارنګه په دې مرحله کې کله چې ماشوم دنیا ته راځي، د نوي ماشوم قد چې ده له 50 نه تر 55 سانتي پورې قد لري، او وزن 3 کیلوګرامه ده.
او کله چې یو سالم نوزاد یا یو سالم ماشوم دنیا ته راځي دغه وزن 3 کیلوګرام وزن ته 3 کیلوګرام وزن لري او قد 50 سانتی متر وي د سر چارطرفه 15 سانتی متر ده او د رنګ پوست سپین ده که چیرې ماشوم مخکې د غنیټي څخه دنیا ته راسي یا سودراسه وي نو د هغه ماشوم وزن له 2 تر 2.5 کیلوګرام وزن لري قد 15 سانتی متر وي او همدارنګه د سر سروت چارطرفه 10 سانتی متر وي او د رنګ پوست سور رنګ تمایل وي دا و د نن ورځې د توجه څخه مو نړۍ مننه